هر کال د پسرلي پر رسیدو سره د مخالکو له لوري په خپلو سیمو او عامه ځایونو کې د سیمو د ښکلا او هوا پاکوالي په موخه ډول ډول زینتي او میوه لرونکي نیالګي کینولو لړۍ پیل کیږي. له دې وراخوا بیا حکومتي ادارې هم لاس تر زنې نه دي ناستې او د خلکو په ملتیا یې د هیواد ښکلا لپاره په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخته د نیالګیو کینولو کمپاینونه پیل کړي دي. تازه د خوست ښاروالي ریاست له لوري د 15 ناحیې تلویزیون تپه کې د سیمې اوسیدونکو سره په ګډه د نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه چې په ترڅ کې به یې 1500 د ناجو ونې کینول شي. د 15 ناحیې اړوند چې څومره ساحات دي پلاني متون مینا او څرنکوټ سیمه د دې سره په هماهنګۍ کا لختي ته ضرورت وي موږ رسیدګي کړې ده انجینري برخه کې وي سرسبزي برخه کې وي تنظیم برخه کې وي موږ سره د دې مشران وکیل ګزاران ټول هر وخت همکار دي او موږ د ستونزو ته هر وخت لبیک ویلی دی. د سیمې اوسیدونکو چې د نیالګیو کینولو په یاده لړۍ کې ګډون درلود د نیالګیو ساتلو او پاللو ډاډ ورکړ او زیاتولی چې د هیواد پرمختګ او ښکلا یوازې حکومتونه نشي کولی بلکې عام خلکو هم باید ورسره لاس یو کړي. په دې راټولیدنه کې د ځوانانو سره او د مشرانو سره یو ځای راغلو چې تقریبا د 3 ورځو راهیسې دلته د ناحیې او ښاروالۍ کارمندانو په ګډون موږ لګیا یو چې نیالګي کینو او الحمدلله په سلګونو نیالګي دلته ځای پر ځای شولو او چې د سرسبزۍ ته ډېر خدمت کول دي دغه د ناحیې او ښاروالۍ له لوري. موږ به په دې برخه کې ځکه همکاري کوو چې موږ څومره لاسرسی کیږي چې یو ور موږ خواري کوو ونه کېږدو تکلیف کوو او بیا پالنه ونکړو خو دا خو څه معنا نه لري که نه ونې کې خول خو مهم نه دي ونې ساتل مهم دي. هر وطنوال باید د ونې پالنه وکړي د ونې ساتنه وکړي دا موږ یوه واجبه ده دا موږ د وطن ښکلا ده. موږ همیشه دپاره دا غواړي چې موږ هېواد ښکلی وي او موږ هېواد چې ښکلی شه دا زه ورته دوړه ښکلي وروره ټول خلک ښکلي دي افغانستان خلک ښکلي دي دا باید سره همغږي شي سره یو لوس شي سره یو میټی شي لکه څرنګه چې نن یې موږ سره وکیل ګزاران خلک روستل یا کلي نه داسې باید موږ ټول خلک یې موږ سره یو لوس شي وبې دی دا حکومت دا ملت دغه خلک د عوام د رعیت د ټول باید سره همغږي شي سره یو لوس شي. د یادولو ده چې د ښاروالي ریاست مسؤلینو په وینا سږنی کال به د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 3000 نیالګي کینوي.